په تېرو 9 ورځو کې څه کم 14,000 افغانان له ایران شړل شوي دي. له ایران سره د اوبو د جنجال په اثر د ایران ظلمونه پر افغان کډوالو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. دا د مطلب پوره جزئیات را سره دې ویډیو کې وګورئ، او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د داسې نورو ډېرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په تېرو 9 ورځو کې څه کم 14,000 افغانان له ایران شړل شوي دي. د ایران سره د اوبو د جنجال په سر ایران د اوبو زور د افغان کډوالو څخه وباسي. ایران خبري اژانس د ایراني چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تېرو 9 ورځو کې 14,809 افغانان د دوغارون له لارې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خراسان رضوي قومندان سردار مجید شجاع له ایران خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي وو او په خبره یې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د دوغارون بندر له لارې بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. دغه ایراني چارواکي 10 ورځې وړاندې له ایران څخه د 19,000 افغانانو د ایستلو خبر ورکړی وو. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د اسلامي اماراتو تر رسېدو وروسته سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس په یادو هیوادونو کې دغه افغان کډوال له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له ایران سربیره په پاکستان کې هره ورځ په لسګونه افغانان نیول کېږي. په وروستي مورد کې د غبرګولي په 1500 افغانان د پاکستان له لوري بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. تاسو د ایران له خوا د دغه تازه اقداماتو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مره سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ، او د داسې نورو ډېرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له عملتیا مننه چې موږ څارئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.